وروسته له هغې چې 18 میاشتې په دوحه کې د امریکا او اسلامي امارت ترمنځ د روغې جوړې خبرې ترسره او په پایله کې یو تړون لاسلیک شو چې دواړه خواوې به یاد تړون ته ژمن پاتې کیږي. په همدې اړه د چارو شنونکي وایي دمګړۍ په نړیواله کچه د اسلامي امارت د رسمیت پیژندنې موضوع پیچلې شوې ده چې د دوی په باور باید دواړه لوري په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي. دوی ټینګار کوي تر څو چې اسلامي امارت د دوحې تړون عملي نه کړي شونې نه ده چې په رسمیت سره به وپېژندل شي. اصلي موضوع د دوحې تړون دی چې د ملګرو ملتونو د دایمي غړو او یو شمېر نړیوالو څارونکو په حضور کې د دواړو خواوو له طرفه لاسلیک او توافق شوی و. د پاتې نورو مسلو د حل لپاره د هوکړې عملي کېدو ته جدي اړتیا ده. د دوحې د موافقې له پامه غورځول به د نړیوالې ټولنې د یوه غړي په توګه د افغانستان پیژندنه پیچلې کړي او ممکن د افغانستان په رسمیت پیژندنه به د دایمي بنبست سره مخ شي. دا په داسې حال کې ده چې تازه اسلامي امارت ویلي چې ملګري ملتونه دې له افغانستان سره منصفانه چلند وکړي. ملګري ملتونه دې له نړۍ سره د افغانستان د تعامل زمینه برابره کړي او د افغانستان د دایمي استازولۍ څوکۍ د اسلامي امارت ته وسپاري. همداراز یو شمېر شنونکي د اسلامي امارت نه غوښتنه کوي چې د افغانانو غوښتنو ته د په پام سره له نړیوالو سره سیاسي تعامل ته داخل شي تر څو په هیواد کې روان وضعیت نور هم کړکېچن نشي. که 1 سال و 5 ماه سپری میشه از اینکه تا هنوز امارت اسلامی را کسی به رسمیت نشناخته و از طرف دیگه خزش‌های مردمی و تقاضای متکرر علمای دین و مردم افغانستان بر تاکید و ایجاد یک حکومت فراگیر و همه شمول است. امید است که امارت اسلامی در رابطه به خواست مردم و خواست سازمان ملل متکی بر منافع ملی و متکی بر نصوص شرعی یک اقدامی را بکنه. پر افغانستان د اسلامي امارت د بیا ځلې واکمنۍ له یو کال زیاته موده تیریږي خو لا هم کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. هغه څه چې په نړیواله کچه یې پوښتنې راولاړې کړي دي. پر اسلامي امارت نیوکه دا ده چې د دوحې د هوکړې خلاف یې یو ټولشموله حکومت نه دی جوړ کړی خو اسلامي امارت تل دا موضوع رد کړې او ویلي دي چې حکومت یې ټولشموله دی.